آیا په پرله پسې توګه د موبایل استعمال د سترګو د سوخت سبب کیږي؟ که څه هم د بیلابیلو کارونو او مصروفیتو په سبب د زیرکو موبایلونو ترک کول یا سکرین ته کم کتل یوه ستونزمنه کړنه ده، ځکه چې اوس مهال موبایل د ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې، خو ځینې داسې سببونه هم شته چې په سبب یې باید د موبایل پر استعمال فکر وشي. لومړی، د پیاده تګ پر مهال خطر. نن سبا به داسې کوم ځوان نه وي چې پر سړک روان وي او موبایل ونه کاروي، چې په همدې سبب ډېرې پیښې رامنځته کیږي او ان د مړینې خطر هم رامنځته کوي. همدغه راز په کور کې هم ورته پیښې رامنځته کوي او ممکن له یوه شي سره د ټکر په پایله کې ډېرې ستونزې راپورته کړي. دوهم، د سر درد. دا ډېر سببونه لري. د موبایل څخه خارجېدونکې زیانمنې وړانګې او د موبایل تیز لایټ یا روښانتیا پرته له دې چې سترګو ته آرام ورکړل شي زیانمن تمامیږي. دریم، د سترګو سوخت. ځینې چینایي ډاکټران وایي چې زیرک موبایلونو ته تر ډیره کتل د سترګو د سوخت سبب کیږي، نو که چیرته یې سمدستي درملنه ونه شي نو د نظر کمزورۍ لامل هم ګرځي. څلورم، په ماشومانو کې د یوازیتوب احساس. په دې اړه تر اوسه داسې کوم ثبوت نشته چې له مخې دې وویل شي چې د موبایل استعمال په ماشومانو کې د یوازیتوب سبب کیږي، خو په سبب یې د یوازیتوب نښې نښانې پیدا کېدلی شي. پنځم، پر کارونو اغیزې پرې باسي. ځینې کسان شکایت لري چې موبایل یې پر ژوند ناوړه اغیز کوي او کله چې پر 11 بجو د خوب اراده وکړي نو په 12 یا په 1 بجه ویده کیږي، چې په همدې سبب یې پر ژوند ناوړه اغیز هم پرې وځي. نو دا و د نن ورځې ویډیو چې موږ ستاسو په درانه چوپړ کې وړاندې کړه، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.